ورته ویل کېده چې دا د بني بکر ابن کلاب قبیله وه او د مدینې منورې څخه 9 منزله لري وه. د منزل څخه د یوې ورځې تګ مقصد دی. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه به د شپې تک کاوه او د ورځې به پټېدی ځکه چې څوک په خبر نسی. کم وخت چې وقرطا ته ورسېدی هلته یې پر بني بکر ابن کلاب ناببره او د هغو په بې خبرتیا کې حمله وکړه. څرنګه چې هغو د مسلمانانو د ورتګ خبر نه درلودي ټول وتښتېده. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وکولای سو چې د هغه ځای څخه ډېر غنیمتونه راوړي چې په غنیمتو کې 50 اوښان او ډېر پسونه و. د کفارو وشذ او کوچنیانو ته هم کم ضرر و نه رساوه، یعنی په هغه کار و نه درلودي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سي هدایت او امر ورته کړیو. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې د خپل ملګرو سره بیرته مدینه منورې ته تلی پر لاري یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې دغه واقعه آثار او نتایج ډېر لوی و. هغه دا چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د ملګرو پر لاري یو سړی ولیدي چې بدو نو یې دغه نفر بندي ونیوي او نه پیژني چې دغه سړی څوک دی. دا سړی د یمامه د بنو حنیفه د قبیله د مشرانو څخه یو ډېر لوی مشر و او د عمره ته تلی او د مسیلمه الکذاب په امر او مشوره سره دا نیت هم کړی وو چې پس له عمره څخه به مدینه منورې ته ځم او هلته به په یو طریقه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجنم. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه دغه سړی بندي کوي او نه پیژني چې دغه نفر څوک دی. کوم وخت چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د خپل ډلې سره مدینه منورې ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حمله په کامیاب کېدلو سره خوشاله شو او دوی د هغه بندي خبر ورته ووایي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بندي ولیدي وی پیژندي ویل آیا تاسو خبر یاست چې تاسو څوک بندي کړی دی؟ دوی ویل یا والله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا ثمامه ابن اسال دی، د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې ثمامه دی د مسجد د دروازې سره وتړل شي او دغه بندي سره ښه معامله او گزاره کوي. اوس نو د مسجد دروازه د بندي خانه سو او صحابه کرامو به سحر او ماښام شیدې ورته راوړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره په ښه معامله امر کړی او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر ورځ د حال پوښتنه کول او خبرې به ورسره کولې. پوښتنه به ځنی کول یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه به ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زما سره خیر دی، کمی ووجنه داسې څوک وجنه چې هغه د ویني د بدل اخیستونکي لري، یعنی کته ما ووجنه د بنو حنیفه قبیله زما بدل اخلي چې دغه قبیله 100,000 جنگی نفر درلوده 100,000 نفر، یعنی به بدله نه پاتې کېږم. او که عفو راته وکي داسې چاته عفو کوي چې هغه شاکر دی، یعنی احسان دې نه هېروم. او کمال او پیسې غواړي څونه چې د خوشوي هغونه وغواړي، یعنی دغه درو کارو څخه چې د هر یو زما د پاره خوشوي هغه وک. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جواب نور کاوه ځنی رهي بسو او د مسجد په دروازه کې تړلی. دوهم ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی، خبري ورسره کوي او بیا یې هغه پوښتنه ځنی وکړه چې یا ثمامه څه حال دی؟ ثمامه بیا هم هغه په خوانی جواب پر هغه طریقه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قصدا دغه ثمامه د مسجد د دروازې سره تړلی وو ځکه اصحاب کرام به لیده چې تله او راتله د هغو اخلاق او یو د بل سره احترام یې لیدي. قران کریم به اوریدي دغه درې ورځې چې دلته د مسجد د دروازې سره بندیو او د مسلمانانو ښه ژوند یې لیدي د هغو د اخلاق تر تاثیر لاندې سو. اسلام او مسلمانان یې ډېر خوښ شو. درېم ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی او بیا یې هغه پوښتنه ځنی وکړه. ثمامه بیا هغه جواب ورته وویل کمی ووجنه د بدل خاوند وجنه،
کمال غواړي څونه چې د خوښه وي غواړي کمی معاف کې یو شاکر ته عفو کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې عفو درته کوم. ثمامه ابن اثالیه معاف او الکی. ثمامه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او ادب تر تاثیر لاندې راغلی وو، د مسلمانانو اخلاق او گزارای لیدلی وو، قران مجید یې اوریدلی وو، اسلام یې پزړه نه نوتلی وو. ثمامه هغه نږدې ابو ته ورغلی، غسل یې وکړ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او مسلمان شو. او ویل یا رسول الله د مځکې پر مخ به بل څوک دونه بد نه ایسېدی لکه ته، خو اوس ستا مخ تر ټولو مخانو ماته خوښ وګرځېدی او په والله د مځکې پر مخ مې د هیڅ دین څخه دونه بد نه راتله لکه ستا د دین څخه، او اوس ستا دین تر ټولو ادیانو ماته خوښ وګرځېدی او د هیڅ شار څخه مې دونه بد نه راتله لکه ستا د شار څخه، او اوس داسې شار نسته چې ستا تر شار مې دي خوښ وي. مګر کم وخت چې زه ستا اصحاب ونیولم هغه وخت ما د عمرې نیت کړی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه خپل عمره دی پوره ک او عمرې ته ولاړ. ثمامه هم د عمرې په نیت مکه مکرمه ته ولاړی. څنګه چې د بنو حنیفه د مشرانو څخه وو، نو معلومه خبره ده چې قریش یې ډېر عزت وکړي. اوس چې ثمامه د طواف په وخت کې تلبیه وایي، د اسلام او مسلمانانو تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك، او پر دغه ځای بس. مگر قریشو او مشرکانو په دغه تلبیه کې دغه د شرک جمله هم پر زیاتولې، الا شریکا هو لك تملكه وما ملك. اوس چې ثمامه د اسلام او مسلمانانو تلبیه وویل، قریش په تعجب کې شو او ورته ویل یا ثمامه اصابت، آیا د دین اوشته؟ د ویل یا بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مسلمان سویم. قریش ویل موږ دې باندې کوو، د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر څنګه مسلمانېږي؟ دا د قریشو د پاره لوی خطر وو، ځکه د بنو حنیفه قبیله ډېره لوی قبیله ده، او که هغه مسلمانه سي قریشو ته لوی مصیبت جوړیږي. نو اوس و ثمامه ته دمکی ورکوي، موږ دې باندې کوو، تهدیدوي، موږ دې وهو. ثمامه ویل تاسو ما نه باندې کولای سي او نه می وهلای سي، خو پر دې سربېره به تاسو ته والله د یمامې څخه یو دانه غنم او حبوبات را نسی، ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نوي کړي. اصلا د یمامې ځکه چې د بنو حنیفه د قبیلو ځای وو، ډېر زراعتي ځکه و، او د مکه مکرمه د خلقو د پاره د ټولو حبوباتو لکه غنم، جواری، اوربشي او داسې نورو خوراکي موادو مصدر وو. د دوی ټول حبوبات د یمامې څخه راتله. اوس چې ثمامه برته خپل قوم او قبیله ته ولاړی، نو یې مکه مکرمه ته د حبوبات وړل منع کړه. قوم هم دا د خبره قبول کړه، پر مکه مکرمه حبوبات بند کړه. دلته په مکه مکرمه کې کاختی شروع شوه. قریشو کوشش وکړي چې د بل طرف خپل خوراکي مواد پوره کړي، خدا سي ځای نه کوي پیدا چې د دوی ضرورت دی په پوره سي. کاختی ډېر سو او اهل مکه په تکلیف سو. قریش چې مجبور و او د لوږې څخه په عذاب سو، نو یې د مکه مکرمه څخه تر مدینه منورې پورې یو ډله ولېږل او هلته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته زاری کولې چې رحم وکړه، موږ ستا قوم او اهل یو، په لوږه مو موجنه، اجازه ورکړه چې موږ ته د یمامې څخه خوراکي مواد را پریږدي. ورونو متوجه سي، د اسلام عزت و کومې درجه ته ورسېدی. هغه مغرور قریش او زاری او جګی کوي. د نبی الرحمه د رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پر وسوځي او ثمامه امر کوي چې قریش ته خوراکي مواد ورپریږدي. ورونو اوس حالات تغیر وکړي، د ترازو په لې واوښته، د مسلمانانو طرف درنیږي. خلق په هغه عزت او قوت پوسوه چې اسلام او مسلمانانو لاس ته راوړي وو. لږ مده مخکې مسلمانان محاصره و او تر هغه د مخه د وطن وېستل سو، مګر اوس د اسلام او مسلمانانو هغه عزت ویني
چې د مکه اهل زاری ورته کوي چې خوراکي مواد ورپریږدي